طالب د افغانستان په ګټه دی او که د افغانستان په تاوان؟ بالحال د افغانستان په ګټه باندې ده. طالب د پښتو ژبې په ګټه دی. طالب دی دغه ورور. پلیز پلیز ما ته ژبه مهمه نه ده ثاقب صاحب. د پښتو ژبې په ګټه دی او که په تاوان؟ تا ته ژبه مهمه ده یا نه ده مهمه؟ د پښتو ما لپاره مهمه ده. د پښتو ژبې په ګټه دی او که د طالب د پښتو ګټ لپاره پښتو ژبې لپاره په ګټه ده بالحال. او طالب د پښتون قوم لپاره په ګټه دی او که په تاوان؟ طالب د ټولو قومونو لپاره په ګټه ده، د ټولو اقوامو لپاره یو ګټه ده. طالب مشخص دی یو ژبې لپاره کار کړی نه، مشخص دی یو قوم لپاره کار کړی ده. طالب دا معنی چې طالب یو پښتون ده، طالب له پښتونونو را جوړ شوی ده. طالب په نړیوال سټیج باندې پښتون پیژندل کیږي. په ټوله کې ستاسو له خبرې داسې معلومیږي چې طالبان د افغانستان واقعي بچیان دي. طالبان د افغانستان د ملت او د افغانستان پر جغرافیا واقعي حاکمان دي او طالبان د افغانستان په ګټه دي. نو لحاظا د طالبانو پر مخالفت او پر ورکېدو بحثونه مطلق بې ځایه دي. ثاقب صاحب ته څه فکر کوې طالب په افغانستان باندې حاکم نه ده؟ حاکم دی، زه مو وایم چې حاکم دی، خو زه دا نه وایم چې طالب په افغانستان کې د طالب حاکمیت ګټور دی. زه وایم تاواني دی. ثاقب صاحب یوه اجازه راکړه خبرې. مهرباني. نو خو اسرائیل هم پر غزه حاکم دي، نو خو باید بیا ومنو چې اسرائیلیان ډېر بهترین کار کوي. نو اسرائیل په داسې طریقه باندې ثاقب صاحب د ما قومي د ثاقب صاحب یو منټ اجازه راکړئ، صرف یو منټ بس، خلاص نور مایک بندوم. علمداره جوړې په خیر یې. علمداره زه خالي دوه پوښتنې کوم. شخصي پوښتنې نه، زه دوه پوښتنې کوم، شخصي نه کوم. شخصي پوښتنې نه کوم، دوه پوښتنې کوم. هغه ورور چې د له ما سره په عربي پوهنتون کې ول، هغه چا په شهادت ورسول؟ په نظامي پوهنتون کې له ما سره ورور دا خو شخصي پوښتنې کوي. نه چا په شهادت ورسول. زه به وضاحت ورکم. ډېر ښه کار یې وکړي طالبانو. زه به وضاحت ورکم. ثاقب صاحب ما ته انګار صاحب ما ورسره پرېږده. یو منټ ودرې. ګوره قاري صاحب ورور دې چا په شهادت ورسول؟ زه به جواب درکړم د ټولو خبرو. مهرباني. ثاقب صاحب لږ بخښنې سره. ثاقب صاحب دغه اندړه به شخصي موضوع راوچوه. زه به د زما د شخصي ورور په اړه کې د خبرو کوم. زه به یو خبره شخصي نه ده، هغه نظامي ولو ثاقب صاحب نظامي زه دا خبره ثاقب صاحب په دې کې زما په خبره کې به طالب مونږ ته وشي. زه به دا خبره وکړم. دواړه اجازه راکړئ. علمدار صاحب ستا ورور په عربي ښوونځي کې و، د افغانستان د ساتنې لپاره یې زده کړې کولې. دا په دې معنا چې دا موضوع مطلق شرفي نه ده. دا موضوع د افغانستان یعنی هغه به ملي سرتیری و. بالکل. زه غواړم دا موضوع واضح کړم چې دغه ستا خبره هم جواب شي، دا خبره هم جواب شي. اوس دا راځي. زه به جواب ورکړم. ګورئ د ده له پوښتنې تېر شو، اوس ما ته ځواب نه یو به د خبره کوم طالب ډیر څه پکې حاصل شي. ثاقب صاحب دا به ډیر څه پکې حاصل شي. دې خبره کې نه زما په جواب پرې ډیر څه حاصل شي. اجازه راکړه شارټ کټ لنډه پوښتنه کوم. تا ورور شهید دی او که مردار؟ زما ورور شهید ده. ولې شهید ده؟ زه دلیل درته وایم. انګار صاحب مردار دی. دغه په خلاف د اسلامي نظام او اسلامي امارات پر خلاف جنګېدلی دی. مردار دی. نه خبره واوره انګار صاحب. زه دلیل درته وایم. انګار صاحب حدیث درته وایم. ګوره ثاقب صاحب اندړ به ما نه پوښتنه وکړه. زه دلیل درته وایم. ګوره زما زه خبره واورم. ثاقب صاحب پلیز مهرباني وکړه اجازه راکړئ. یو خبره خالي وکړه. اجازه راکړه ما یو خبره واضح کوم. ته به خپله پوه شې زما مطلب څه. ګورئ زه هوسټ یم. من حیث د هوسټ او د ژورنالیست دا زما حق جوړېږي زه پوښتنه وکړم. تاسو ته کافي وخت درکوم چې بیا دلایل هم ووایئ. لومړی زما دا شارټ کټ پوښتنې را ځواب کړئ، وروسته له هغې بیا تاسو مسلسل استدلال پرې وکړئ. صحیح مهرباني وکړئ. ثاقب صاحب ستا ورور شهید دی او که مردار؟ شهید دی. ښه. دویم ستا ورور چا شهید کړ؟ د ما ورور یو هماغه وخت کې جمهوریت چې حاکم و، په هماغه وخت کې یو طالب مجاهد طالب نفر چې دغه طالب مثلا طالب په هغه وخت کې طالب و. طالب جمهوریت کې طالب یو طالب شهید کړ. ځکه یو کس خو داسې نه وي چې په ټول وژني. هغه طالب ستا ورور ولې شهید کړ؟ خو همدې موضوع ته زه راځم ثاقب صاحب. ځکه یو روایت موجود و چې هغه که زه موضوع درته واضح کړم، که زه موضوع واضح کړم تا خپله سر خلاصېږي. ثاقب صاحب اجازه راکړئ تاسو موضوع ته واضح کېدو ته پرېږدم. هلته یو روایت موجود و
چې هر هغه څوک چې د کابل له ادارې سره د دوی په اصطلاح د کابل له ادارې سره کار کوي د هغوی وژل فرض دي او هغه باید